لیک لوست مینوالو سلامونه. د څې په ویډیو کې نن پر داسې تورو خبره کوو چې په څې پسې راځي ګډ ورسره لیکل کیږي. مثلا څې پسې چې الف راسي ګډ هم راځي څاښت. څاښت چې ده دا د سهار د لمر نه وروسته دې شیبو ته هم وایي او څاښت چې دا ملایانې خلکو ته دم تعویض په ډول ورکوي. یا الف ترې لرې کړه څښل ترې جوړ کړه. څه هې راله خو څې سره که څې واو راسي کاف راسي بیا به څوک سي څوک. څې کاف هې څکه. څکه لکه یو شي مزه ګورې دې ته څکه وایي. څکه نه څکول جوړولی سې. ګوره هې په ځای واو راغی او لام ورسره یو ځای شي څه به جوړ سي څکول. څې لام یې څه شی سو څلی چې برج هم خلک ورته وایي. دې نه څکه نه څکل هم جوړولی سې. مثلا یو چا ته وایي چې دا شی وڅکه چې څنګه خوند یې دی. کوڅواری. څواری دې ته وایي چې یو څوک لرې ځای ته په سفر ځي کور نه یو څه ورسره واخلي چې په لار کې وخوري یا مثلا هملته شپې ورځې تېروي. دا پخوانۍ کلمه ده. هغه عربي کې ازوقه لکه ورته وایي. پخوا خو به هوټلونه څه نه وو خلکو به دا کار کوو. یا مثلا همدا څې واو پرېږده میم رې هې ورسره یو ځای کړه څه به جوړ سي څومره. یا څنګه ترې جوړ کړه. او دغه کلمې ځان سره تمرینولی سئ او له ما سره داسې کلمې لیکلی سئ په دې تبصرو کې چې په څې لیکل سوي وي.